السلام علیکم مرګرو پرون چې پاکستان او سریلانکا میچ یو چې پاغي کې پاکستان ته شکست ملو شو د غي په وجه باندې رمیز راج او بل طرف ته شعیب اختر ډیر زیات د غصې اظهار کړي غصې ولې کړي هغه څنګه مې د ویډیو کې شریکوم بل طرف ته زمان هم تاسو په سکرین باندې ښکار دا یو تصویر ډیر زیات وایرل کیږي اخر د دې شاته وجه سره هغه سم مې د ویډیو کې شریکوم ویډیو مکمل وګورئ چې مکمل معلومات نه خبر شئ اول شعیب اختر او رمیز راج چې کوم غصه کړي دا د غصې اظهار کړي دی هغه په دې وجه چې د پاکستان ټیم د دوه میچونو نه یو بیگانه میچ او بل انډیا خلاف کم میچ نه پاره کې ډیر زیات میس فیلډینګ کړو شعیب اختر دا ویل کې چې دغه بیگانه میس فیلډینګ نه وکړي کیچونه نو ډراپ کړي نو دی چې پاکستان ته چانس میلاو دی چې دی فائنل ته کوالیفای کړي وي بل زمان حال په حواله سره چې تاسو په سکرین دا کوم تصویر ښکاري دا ډیر زیات وایرل شوی دی چې زمان خان بالینګ کوي او د سریلانکا د پلیر د گریس نه وته دی زمان خان ډیر خلک دا وی چې زمان خان ته دغه مقام میلاو دی چې دی اوټ کړي وي نو پاکستان به دغه میچ ګټل او ډیر چانس ورته او فائنل ته کوالیفای کړي و چې کله زمان خان انټرویو غوښته شوی نو هغه په هغه کې دا ویل دي چې یو هکي لاړی په تور باندې اغله دانه دی په کار چې دسي غلطي وکړي